السلام علیکم. زه هومیوپیتیک ډاکټر یم. د چا چې اچ پایلوري پازیټیو وي، اچ پایلوري هیلیکوبیکټر پایلوري دا یو بکټیریا دی کوم چې معده کې زخم جوړوي او ډېر زیات مضر اثرات پرې لري او ډېر زیات تکلیف ورکوي چې کله دا پازیټیو راشي او دا موجود وي په معده کې. نو د دې لپاره ډېر بهتري علاج تاسو ښیم هومیوپیتیک. خو اول دا دی چې اچ پایلوري ولې کېږي، چېرته کېږي، کومو خلکو ته کېږي، نو څه احتیاط وکړی شي چې دې نه بچ شي. هغه خلکو ته ډېر کېږي چې څوک الوده اوبه استعمالوي، کمې اوبه د کم اوبو پیپونه چې په نالو کې راغلي وي، یا کمې اوبه چې د ټینکۍ نه وي په ورځو ورځو پرتې وي، صفا اوبه نه وي، تازه اوبه نه وي، نو چې کوم خلک هغه اوبه استعمالوي نو د هغوی به اچ پایلوري پازیټیو وي، د معدې زخم، د معدې السر به تکلیف په ورته کېږي. په دویم نمبر چې کوم خلک بازار کې ډېر زیات خوراکونه کوي، دا سموسې، چاټونه، پیکوړې وغیره خوري، هغې کې هغه چې کوم الوده اوبه وي هغه استعمالوي، یا هغه لوښي چې کوم دی هغه چې کوم ښه اوبه وي یو بالټۍ وي په هغې کې هغوی هغه لوښي بیا وینځي، هغه اوبو نه هم دا کېږي. یا یو مریض الریډي استعمال کړي وي هغه لوښي، هغې کې صحتمند کس راشي او خوراک وکړي نو هغه ته هم دا منتقل کېږي. کوم خلک ډېر زیات مرچکي مسالې استعمالوي، ډېر زیات تیز مسالې او تیز مرچکي استعمالوي، نو هغې ته هم اچ پایلوري پازیټیو راتلی شي. دې نه علاوه هم ډېرې وجې دي، خو که الله مکه تاسو اچ پایلوري پازیټیو ده، ستاسو معدې زخم دی، ډېر زیات تکلیف دی ورته، سر راپاسې زړه ورته خرابېږي، په معده مو بوج وي، درد وي، که ډوډۍ مو نه وي خوړلې هم درته تکلیف وي، او که وخورئ نو هغې نه لا سیوا تکلیف سیوا شي. ورسره درته درد ډېر زیات محسوسېږي معده کې او سکون ته مو نه پرېږدي، او که تاسو علاجونه هم کړي وي هغې نه پس هم تکلیف کېږي. زه تاسو داسې هومیوپیتیک میډیسن ښیم چې دا انشاءالله تاسو استعمال کوئ، څو ورځو کې دننه تاسو ته به ډېر زیاته فایده وشي. لومړی نمبر، اول نمبر چې کوم میډیسن دی هومیوپیتیک سیرپ دی، هغې نوم دی بریسیلیا. بریسیلیا سیرپ دی، د وګورئ بریسیلیا. دا تاسو لاړ شئ هومیوپیتیک سټور نه راواخلئ، دا به تاسو ته میلاو شي، د سونیکس په کمپنۍ نه بریسیلیا سیرپ دی. د دې قیمت چې کوم دی هغه 280 روپۍ دی، تاسو به دا میلاو شي. دا سهار غرمه ماښام یو چمچ تاسو ته څښئ، د بریسیلیا سیرپ نه سهار غرمه ماښام یو چمچ څښئ. دې سره هومیوپیتیک ډرپس دي، هغه هم د تاسو ته ښیم، هغه چې تاسو استعمال کوئ. کاربوویچ 30 به راواخلئ، صحیح ده، کاربوویچ 30، او دې سره به راواخلئ نکسوامیکا 30، دا دوه دوايانې شوې. کاربوویچ 30، نکسوامیکا 30، دا کتري دي، دا به راواخلئ 30 کې راخلئ، که 200 کې راخلئ، ټوله افیکټیو دي. کاربوویچ نه به 10 کترې سهار غرمه ماښام یو کپ اوبو کې اچوئ څښئ به، نکسوامیکا نه به 10 کترې اچوئ سهار غرمه ماښام به څښئ. دا کترې شولې او دې سره برسیلیا سیرپ چې کوم دی دا به استعمالوئ. انشاءالله چې یو میاشت تاسو دې استعمال وکړئ، خو احتیاط به دا کوئ چې مرچکي مسالې به نه استعمالوئ، صفا اوبه استعمالوئ، او یو میاشت تاسو مسلسل بازار کې مکمل خوراک بند کړئ، کور کې صفا سوتره ساده خوراک کوئ. انشاءالله چې یو میاشت تاسو دا استعمال کړئ، ستاسو د اچ پایلوري مسله به د الله په فضل باندې انشاءالله ختمه شي. امید دی ملګرو ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. همداسې مستند مشورو او مستند دوایانو باره کې معلوماتو لپاره زما دا چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ. زما دعا ده الله پاک دې ټولو ناروغو خلکو له شفای کامله نصیب کړي، الله دې ټولو مسلې ختمې کړي سره زما، امین. خوشحاله اوسئ، الله حافظ.